السلام علیکم. په دې ویډیو کې به مونږه د میډیکل یعنی طبي یو څو داسې مهم لغاتونه زده کوو چې هغه زموږ په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي او تاسو به حتما داسې لغاتونو سره مخامخ کیږئ. نو نن دغه لغاتونه زده کړئ حتما د سره سیدي او ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو زمونږ لومړنی لغات چې دی هغه د ایلنس. دغه ایلنس دی مطلب دی ناروغي. څه دی ایلنس څه ته ویل کیږي؟ ناروغي ته ویل کیږي. څه دی؟ نو دا لغات به ستاسو حتما زده وي. زمونږ بل لغات دی ملګرو هیلدي. هیلدي ویل کیږي ملګرو روغ او جوړ انسان. څه ویل کیږي؟ هیلدي ویل کیږي. څه دی؟ زمونږ بل لغات چې دی هغه دی میډیسنز. میډیسنز ویل کیږي ملګرو درمل دوا ته. څه دی؟ دوا یا درمل ته څه ویل کیږي؟ میډیسنز ویل کیږي. زمونږ بل لغات چې دی هغه دی ټیبلیټ. ټیبلیټ ویل کیږي ګولۍ ته. څه دی؟ د ټوپک ګولۍ نه دغه نور ګولۍ چې موږ خورو دي ته څه ویل کیږي؟ ټیبلیټ ویل کیږي. څه دی؟ نو دا باید ستاسو حتما زده وي دغه لغاتونه. زمونږ بل لغات چې دی هغه دی ټوټیک. ټوټیک ویل کیږي د غاښ درد ته. ټوټیک. څه دی؟ ټوټیک د غاښ درد. زمونږ بل لغات چې دی هغه دی فیور. فیور ویل کیږي تبه. نو تبه ته څه ویل کیږي؟ فیور. څه دی؟ زمونږ بل لغات چې دی هغه دی هاسپیټل. هاسپیټل ویل کیږي روغتون ته. روغتون یا هسپتال ته څه ویل کیږي؟ هاسپیټل ویل کیږي. څه دی؟ زمونږ بل لغات چې دی هغه دی زکام. زکام ته څه ویل کیږي؟ فلو ویل کیږي. فلو ویل کیږي څه ده؟ زکام ته. نو دغه لغاتونه باید تاسو هیڅ کله هم هیر نه کړئ. څه دی؟ ځکه چې دا په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي او تاسو باید حتما دې معنا زده وي. زمونږ بل لغات چې دی هغه دی prescription. دا لغات به زه دا یقیني یم چې دا به هیچ چاته هم نه وي زده. څه دی؟ ډېر کم خلکو ته به دې معنا زده وي. نو prescription ویل کېږي نسخه. چې کله مطلب موږ ته هغه ډاکټر یو نسخه راکړي که نه هغې هر قسمه ګولۍ راکړې وي یو پرچه راکړي نسخه راکړي نو نسخې ته څه ویل کېږي؟ prescription ویل کېږي. څه دی؟ prescription. زموږ بل لغات چې دی هغه دی headache. headache ویل کېږي سر درد ته. نو سر درد ته څه ویل کېږي؟ headache. بل لغات چې دی هغه دی کف. کف ویل کېږي ټوخي ته. کف. دا سپیلینګ یې باید زده کړئ او هغې هم زده تلفظ. څه دی؟ کف ویل کېږي. څه دی؟ بل لغات چې دی هغه دی خارښت. خارښت ته څه ویل کېږي؟ ایچینګ. ایچینګ څه ته ویل کېږي؟ خارښت ته. چې کوم باندې خارښت لګېږي هغه ته څه ویل کېږي؟ ایچینګ ویل کېږي. څه دی؟ فار ایگزامپل زه د ما بدن خارښت کوي my body is itching. my body is یا my skin is itching. زما پوستکی چې کوي؟ خارښت کوي. دغسې. څه دی؟ زموږ بل لغات چې دی هغه دی ډایریا. ډایریا ویل کېږي اسهال ته. ډایریا مطلب دی اسهال. پیچس ته یا اسهال ته څه ویل کېږي؟ ډایریا ویل کېږي. څه دی؟ او بل چې د موږ سره د ملا درد ده د ملا درد ته څه ویل کېږي؟ بیکیک. بیکیک ویل کېږي د ملا درد ته. بل موږ سره دی پین. پین ویل کېږي درد ته. د پین مطلب څه شی دی؟ درد. او زموږ اخرنی لغات چې دی هغه دی فلو. نو فلو به ما بیا لیکلی فلو ویل کېږي زکام ده. څه دی؟ نو دا څو مهم لغاتونه ول دا به تاسو حتما زده وي. څه دی؟ او که دا ویډیو مو خوښه شوي او که داسې نور لغاتونه هم غواړئ انشاءالله بیا بله ویډیو تاسو جوړه کړم. څه دی؟ نور لغاتونه هم ډېر زیات دي. څه دی؟ نو دغه مهم لغاتونه ول چې تاسو باید حتما دې معنا زده وي. So thank you so much for watching this video.